پر کونړ ولایت پاکستاني ځواکونو تازه بریدونه کړي دي او ملکي خلکو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. نن یکشنبه د 1405 هجري شمسي کال د حمل یاوري میاشتې نهمه چې د 2026 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 29 سره سمون خوري ستاسو پام راړوم له یاران تلویزیون څخه یو مهم خبر ده. د کونړ پر مرکز اسداباد ښار نن یکشنبه مازدیګر مهال د پاکستان پوځي رژیم په بریدونو کې یو کس شهید شوی او 19 تنه ټپیان شوي دي. ممتاز یم د کونړ ولایت یم پاس کړمار کې د پاکستان د خوا نه مرمۍ راغلې ولګېدلې ځان مې وراره دی او مانځه ته راتلی و بېرته چې راووته بس ګولۍ لګېدله دا ولګېده ډېر زخمیان ولګېدل ځان نه دا یو زخمي نه دی ډېر زخمیان دي شدید زخمیان دي مکې شته څه پکې مړه دي او څه دي بس تداوۍ لاندې دي نو فلحال د تداوۍ لاندې دي په استقامت کې ټول یې د په کلیوالو کورونو او په دغه باندې ولګېدلې او ډېر تلفات یې واړول. د کونړ د عامې روغتیا رئیس مظفر مخلص ویلي د پیښې له ځایه 19 ټپیان او یو جسد وروړل شوی او په خبره یې په ټپیانو کې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. پاکستان وحشي بزدل او ظالم دشمن د خوا نه د کونړ مرکز اسداباد اړوند د کړمار په ساحه کې مازدیګر 9:30 بجې د درنو مرمیو بې درې غډزې وکړې چې د ملکي وګړو کورونه پکې په نښه شوي وو. اسداباد ولایتي روغتون ته تر دې دمه 18 نفره راغلي چې متاسفانه په هغې کې موږ 1 نفر شهید لرو 19 نفره زخمیان دي چې په 19 زخمیانو د جملې نه 2 نفره د اولیه کومک نه وروسته ننګرهار ولایت ته ریفر شوي دي او 15 نفره دلته د تداوۍ لاندې دي. په ټپیانو کې زیاتره ملکي وګړو کې زیاتره ماشومان دي. 2 ورځې مخکې هم دلته د توغندیو د ورېدو پیښه کې یو شمېر کسان ټپیان شوي وو. له هغه برید وروسته لوی شمېر خلک کور پرېښودو ته اړ شوي وو. اسداباد د ختیځ ولایت کونړ د ولایتي مرکز دی چې له ډیورنډ کرښې سره خورا نږدې د هسکو غرونو په منځ کې ودان دی. دا ډول بریدونه پکښې ځکه په اسانۍ د پراخې مرګ ژوبلې لامل کېدلی سي چې ولسي خلک تر ډیره په ګڼ مېشتو سیمو کې اوسیږي.